الله الرحمن الرحیم. زما نوم امان‌الله محمد عبد جان زوی د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی. که د ګوساله په جلال آباد کې د بېسودو ولسوالۍ په 11مه واده کې اوسېږم. زه په جلال آباد کې وم. زما یو ملګری و، هغه ته ما وویل چې د هغه نوم دغه دی، حاجي یادېږي. هغه ته مې وویل چې زه زوی لېږم د ایران نه، د خلک نه شیان کېږي، ترکیه ته یې لېږم، که ما سره کومک وکړې. ویل زه به قرض سنه روپۍ درکړم، په کابل کې مې نمره ده، نمره خرڅوم، تا له روپۍ درکوم. د هغې ځای نه څنګه چې مې د هلک ولاړ دی راګوډه یو دا دی، د هغې ځای نه مو د هغه د لالاغه سره رابطه وه. لالاغه ما نه پېژانده. د هغې ځای نه چې راغلو ځان قیمت بارګینون ته، بارګین مې ښایسته ګلو او دغه لالاغه یو بل سپین ږیری، دا ورسره موږ یو ځای شولو. چې یو ځای شولو لاړو کابل کې ګرځېدم، دغه ساحه کې ګاډی ګرځېده راګرځېده، دلته یو خلاصه دروازه وه، دې مخې ته یې ګاډی ودرول، انډیوالان ملګري پرې مخکې ورننوتل، زه ورپسې ورننوتلم. زه بیا د دروازې سره ودرېدم او خلکو سامان وامان راټول کړ او راووتو، په کرولا کې کېناستو او لاړو. بیا سامان ټول د لالاغه سره و، پوهېدم بیا چې لږ دی او که ډېر دی، خو د لالاغه سره سامان پروت و. او بیا یې وویل چې راځئ حساب کتاب کوو. هلکانو ته یې وویل، ما ته یې نه ویل، زموږ کوم ملګري چې ورته راوستي هغه ته یې ویل. هغه چې راغلل هغه سره چې موږ یو ځای شولو، په کرولا کې کېناستو، په کرولا چې روانه شوله، دلته غواګۍ راغله، په غواګۍ کې ښایسته ګل ناست و. زه یې ور ولېږلم چې ورشه دی ته ویوه چې تاسو ودرېږئ، دا سړی دغه سامان راکړئ. زه چې څنګه ورغلم، دوه مجاهدین پکې ناست وو. دغه مجاهدین مې وویل ما راویې غواړم، ته ویل چې نه ته ودرېږه. زه هغوی سره مو کرولا تاوه شوه او وتښتېدله. مجاهدینو پرې ډزې وکړلې، نو زه د هغه سره په سراچه کې پاتې شوم د مجاهدینو سره، او کرولا یې بیا جدا ایشتلې وه او کسان یې نیولي. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې اکرم ولد ولس خان د کامل ولسوالۍ او د ننګرهار د جلال آباد اوسېدونکی یم. د الله ملګري سره زه راغلم د جلال آباد نه، او دوی ویله چې زه دلته چا سره پیسې څه دغه دی، هغې پسې ورځو منځه چې ځو. ورسره راغلو، دلته ارزان قیمت کې ورسره یو بل لالاغه په نوم باندې کس سره مخامخ شو. هغې سره بارګینونه د ارزان قیمت دغلته ولاړو، بس دوی کې خبرې کولې، دوی کې یو سپین ږیری هم ورسره راغلی لالاغه سره، او همدې سره روان شو. دوی کې خبرې کولې، دوی ورته وویلې چې پیسې څه حساب دی. بیا هغې ورته ویل چې دغلته یو کور دی او په کور به لاړ شو. هغه چې په کور ولاړو، مخکې دغه ښایسته میر ننوتو او بیا نور وروسته موږ ورننوتلو او بیا وروسته دغه سامان راټول. بس کور ته چې ننوتلو، بس د ښایسته ګل سره تمانچه وه او لالاغه سره او یو بل سره هغې سره تمانچه وه، حاجي ورته کوي. نو چې نن تلاشۍ چې ته نو که ښځو ته تمانچه یې ونیوله، او چې موږ پوهېږئ چې موږ تلاشۍ ته راننوتي او تلاشي کوو. او تلاشي چې وکړه، پوه شو یوه ښځې سره د یو لاس کې یو بنګړی و چې هغه یې نه خوشي کولو، چې هغه یې خوشي کولو، بنګړی هم مات شو، د هغې لاس په وینو شو. نوم مې معصوم ده، ولد داود حاجي داود. اوسېږو موږ د اصل د دیسا د کټخېر وو، اوسېږو موږ په خوجراواش کې. او داسې راووتم، سړي ته راووتم، د رئیس هغه نومېږي قاري شیرزاده، هغه سره مخامخ شوم. ما ته ویل ټکسي حساب ودرکړم، ما ته رافته وکړم، دې سره به ووایم جاري پرې کوم. زه ورسره لاړم او بس هغه چې لاړم، ورسره د یو بل ملګري ځان ورته راوشي، هغه پلانکي ځي کې زه ته راغلم. هغه زه خبر وم چې ټکسي حساب روان ده. هغه شاته دوی کېناستم، د قدم مخکې لاړم، د یو ښایسته منظر لاړم چې لږ برابر. بس یو د مجاهدینو پسې هغه وکړ، ورکړه، بس ما ته د تخته ما یو تېغ ته ورکړه، زه روان شوم او بس د مجاهدینو سر وینې او ډزې مې راپسې وشو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ښایسته ګل ده، د پلار نوم یې همیشه ګل ده، ولایت مې کابل ده، ولسوالۍ مې اوسېږي. صبحي وو، داسې 9 بجې لالاغه راته زنګ ووهه چې چېرته یې؟ ما په کور کې یم. وایي پول ته راشه، په کار مې. چې ورغلم ګاډي کې ناست، وایي کېنه. چې کېناستم، بس دا دوه ورونه وو راسره، یو بل ملګری پېژندم یې نه سره. بس دوی کېناستلو، ما ورته چیرته وایي راځه چاري نو بسه پورې زه کار کوم. چې لاړم، ما څنګه چلته وایي چې زه دغلته یو کار ده، دا کار وچتو. ما ښه وایي ومه ځه چې ځو. چې لاړو هلته بس دروازه خلاصه وه، په کور کې ننه شوم. ورته ننوتو، نو لالاغه ویل همدغه دروازه ده، اوس ډایرېکټ ور ننوځئ. لالاغه مخکې شو، موږ ور دننه شو، ټول څه هلکان تلاشي وکړه، زه په دهلیز کې ودرېدم توپانچې سره، نوره 2 هلکانو سره تماشې وې. هغه کوزه تتوي ته کوز شو، دې خولکۍ ته تمانچه یې کېښودله چې شور ونه خوري. موږ تلاشي ته تلاشي کوو، دې خولکۍ ورته دي چې تلاشي. دوی تلاشي شروع کړه، د شیونه یې ونه وکاږل.
ناجیو او شنکرو د دوی په سر باندې په کانچې کې وو او دا خورپۍ سره بنګړي لاس کې خورپۍ نه بنګړي راکش کړه دا موټ یې زور وسپله او بنګړي لاس نه خطا کړه نو دا کار موږ په دې کور کې وکړو دا هغه شیونه چې ټول د هغه سره وو چې زه دا خرڅوم زه زه په دغه چرخي بازار کې کوز کړم بیا دا 3 کسانو سره ولاړ دا زرګر والا ته زرګري کې یو سره وسه یو ساعت یو نیم ساعت بعد ماته زم راووچ هلکه چیرته نه په مالداري کې بازار کې ولې چې ورام په شی پرې کوم وو تختیدل ما خان وای وو مزه صحیح ده نو بیرته چې مازیګر شو دوی زنګ وهلې دي زرګر ته چې هلکه دا شی راکوم ته کرانه کې خبر نه نو په دې کې دی او د زوی ماته ویل چې دا چې د شی راوړي دي محترم او جماعت کې ان شاء الله راځي زرګر راغلی دا شی ونه راوخه مرګ را سره چې زه ولرم بس مجاهدینو دې زه ونیولم او راوستم